د پاکستان یو بل ناځوانه او بې شرمانه عمل پاکستان د افغانستان د لویو سوداګریزو مارکیټونو د له منځه وړلو لپاره خاصه قطعه جوړه کړې ده. څه موده مخکې هم د افغانستان په سوداګریزو مارکیټونو کې د اورلګېدنې عامل پاکستان ګڼل سوی. دا چې پاکستان څنګه او ولې د افغانستان د سوداګریزو مارکیټونو لپاره قطعه جوړه کړې، یاد خبر چا او څنګه ورکړی، په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر ایکس پاڼه د بلوچ وسلوالو یو مطبوعاتي ادرس یعنی باهوټ ادعا کړې چې د پاکستان استخباراتو د افغانستان د مهمو ښارونو په سوداګریزو مرکزونو کې د تخریباتو او اورلګولو لپاره یوه جلا استخباراتي څانګه جوړه کړې ده. دغه مطبوعاتي ادرس چې عموماً په اردو ژبه نشرات لري، دغه معلومات په پښتو ژبه خپاره کړي او لیکلي دي چې د دې څانګې مشري د کوټې یو افسر جمال ناصر کوي چې استخباراتي نوم یې شاهین دی. دغه ادرس وایي همدا تیره میاشت د دغې څانګې قطعاتو په کندهار کې ډیورنټ فرضي کرښې ته نږدې یو سوداګریز مرکز ته اور واچوه چې د پرزه جاتو ټول مارکیټ یې لولپه کړ. تر هغه وړاندې په ننګرهار او بیا په هرات، بیا ننګرهار او د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو کې پرله پسې ګمرکونو کې بار موټر وسوځېدل او لوی لوی مارکیټونه په ایرو بدل سول، خو تر ننه یې عاملین نه پیدا او نه هم د افغانستان اسلامي امارت په اړه څه ویلي دي. باهوټ وایي په کندهار کې دغې ډلې ته یو ځایي سوداګر د مارکیټ د سوځولو لپاره 6 میلیونه کالدارې ورکړې وې. پر دې سربیره همدا اوس له تورخم هاخوا په خیبر دره کې د افغان سوداګرو له سبزیجاتو او تازه میوو ډک شاوخوا 2000 موټر د پاکستان د استخباراتو په اشاره د قومي جنجال په بهانه درول سوي او افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.